سلامونه نیکې هیلې او احترامات ښاغلی ډونالډ ټرمپ چې د امریکې نو منتخب یا راتلونکی صدر دی هغه هم د ډبل ټیپ په حق کې دی. ډبل ټیپ خو تاسو پیژنئ، ټیک ټاک چاینیز کمپني د امریکې یو قانون و چې دا به د جنورۍ پورې خرڅوي په امریکا باندې د امریکې په یو کاروباري شرکت یا کمپنۍ به خرڅوي که نه نو د اپل پلی سټور نه او دغسې د ګوګل پلی سټور نه به یې لرې کوي امریکا. دا قانون د بایډن اډمنسټریشن چې کوم دی نو پاس کړی و او دا عملي کېدو والا و هغه پې دستخط هم کړی دی. خو اوس ښاغلی ډونالډ ټرمپ وایي نه چې ډبل ټیپ زنده‌باد، ډبل ټیپ جاري وساتئ، ډبل ټیپ ښه دی، ډبل ټیپ پکار دی او زه د دې معاملې قانوني نه بلکې سیاسي حل راوباسم. ماله وخت پکار دی، سپریم کورټ ته تللی دی، سپریم کورټ ته وایي چې په دې پابندي لګول چې کوم دي نو دا مناسب نه دي. فلحال ماله د وخت راکړی شي چې زه په 20 جنورۍ باندې عہده سنبال کړم او ډبل ټیپ حوالې سره سیاسي مذاکرات د خلکو سره وکړم. دا زموږ د ټیک ټاکرز او ډبل ټیپ والا ملګرو دپاره او دغه سوالګرو دپاره مطلب کم خلک چې سټارز غواړي او زمري غواړي او میان غواړي او شاعران او ادیبان پکې هم ځینې دي نو دا د هغې دپاره بهرحال ښه خبر دی چې ډبل ټیپ به جاري وي. په ډبل ټیپ باندې بندیز فلحال د ځکه نه دی چې ټرمپ رای بدل ده، هغه وایي چې سیاسي حل یې راوباسم. نو سیاسي حل راویستو پورې به دا کوشش کوي په 10 جنورۍ باندې به سپریم کورټ د دې سماعت هم کوي. بله خبره دا ده چې د اپل پلی سټور نه یا د اپ سټور نه یا د ګوګل پلی سټور نه که دا لرې شوی نو بیا به زموږ ډبل ټیپ والا ملګرو ته ډېر مشکل و. خو فلحال دغه مشکل لا نشته. داسې ده چې ټرمپ د دې په حق کې دی چې د دې معاملې د سیاسي حل راویستی شي، نه چې قانوني بندیز پې نه لګي. امریکا قانون مطابق کوم چې پاس شوی و د کمیټۍ نه بیا د کانګرس نه بیا د نمایندګان چې څومره خلک دی صدر هم په هغې باندې دستخط کړی او ویلي چې دا جنورۍ پورې په امریکا باندې خرڅوي په یو کمپنۍ باندې یا امریکا حکومت باندې یا هلته هایټي هغې ته به یې حواله کوي که نه نو بیا به بین وي چې کله په امریکا کې بین وي نو اپل پلی سټور اپ سټور او د ګوګل پلی سټور چې کوم دی دا چونکې امریکن کمپنیز دي هلته بیسډ دي نو د هغې نه به یې لرې کوو که خرڅ یې نه کړه نو بیا به ډبل ټیپ والا ته مشکل جوړېده. فلحال ډبل ټیپ والا ته مشکل نشته، لهذا ډبل ټیپ جاري وساتئ. کورم ودان.